الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمونږ استاسو خبره شروع وه په باره د ایمان کې. شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایي چې د ایمان نعمت په ټولو نعمتونو کې اساسي لوی او اوچت نعمت دی. د دنیا په انعاماتو کې چې کوم انعامات دي که په هغې باندې اطلاق وشي نو بیا به دا مجازن کېږي، خو لیکن اصلي نعمت هغه نعمت د ایمان. د ایمان باره کې مو ډېرې فایدې د ایمان ذکر کړي ترغیبا، او بیا مقتضیات د ایمان ذکر کړه چې د اسلام دین هغه زموږ نه دا تقاضا لري، دا تقاضا لري، دا تقاضا لري، دا 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 او دا خبره تشریح شوه چې د ایمان د اهل کتابونه هم څه مطالبې لري. نن درس کې به دا خبره ذکر کوو. دین د اسلام یا په بل تعبیر باندې ایمان چې دی د امت مسلمه تربیت کوي په اعمالو څه عقایدو باندې. الغرض زمونږ ایمان په امت مسلمه باندې دا آواز کوي که تاسو ځان له مسلمانان وئ، تاسو ځان له مؤمنان وئ، نو لازم په تاسو باندې دا ده چې دغه عقاید خپل کوي او دغه شان دغه اعمال خپل کوي. اول اعمال دین وروسته بیا عقاید چې دا مجموعه راجمع شي، بس دې له ویل کېږي بیا غښتلتیا. او تاسو دا خبر هم ګورئ چې الله عز وجل په دې قرآن کریم کې د امت مسلمه تربیت په کوم کیفیت کې په څه عجیب. کله ورته به طور مثال د ایمانیاتو تذکره کوي چې دې له ویل شي عقاید، کله د عبادتو تذکره کوي چې هغې له ویل شي اعمال، کله د اخلاقیاتو تذکره کوي چې هغې له ویل شي سلوکیات، او بعضې داسې امور دي چې هغه د انسان د ټولنې سره تعلق ساتي، اجتماع سره تعلق ساتي، هغې له ویل کېږي معاملات، اقامت د اسلامي نظام او دغه شان معاشرات. اوله خبره دا چې ایمان زموږ نه عمل غواړي، زموږ نه عقیده غواړي، زموږ نه نظریه غواړي. تعظیم الکتاب، ایمان دا خبره موږ له کوي چې تاسو به اکرام د رب العالمین د کلام کوئ، اکرام به کوئ د قرآن. حدیث مسند احمد کې دوه قسمه روایت راغلی، که فضل او بل روایت کې راغلی که فضل الله. قرآن په دې نورو کلامونو باندې په دې کیفیت باندې غوره دی لکه څنګه چې الله عز وجل غوره دی په دې خپل مخلوق، او بل روایت کې داسې راغلی که فضلي لکه څنګه چې زه غوره یم. ایمان اول فرمایش موږ نه دا راکړي، اول تربیت یې زموږ په عمل باندې په دې ترتیب باندې وکړي، اول تربیت یې زموږ په عقیده باندې په دې وکړي چې د قرآن کریم تعظیم به په دې زړه کې لرو، اوچتوالی او حقیقت چې قرآن ډېر لوی کتاب دی. دویم چې ایمان زموږ تربیت کوي هغه په دې خبره باندې کوي چې ایمان به په دې قرآن باندې لرئ بغیر د چون چرا او بغیر د شک نه. ذالک الکتاب، والله دا قرآن جامع کتاب دی، لا ریب فیه، په دې کې د صریح په اندازه باندې شک نشته او نه به دا شک تاسو کوئ. دې له ویل کېږي تربیت د ایمان چې زموږ کوي. دریم دقه شان د ایمان زموږ نه دا خبره غواړي، دا نظریه غواړي، دا عقیده غواړي، دا عمل غواړي چې موږ به ځان تقوا لرسو. تقوا دا معنی د ټولو مسلمانانو نه به ځان کته ګڼو. تقوا دې ته ویل کېږي د ژبې کنټرول به کوو، چې په کوم شي رب العالمین خوښه کېږي هغه به کوو نه، چې په کوم شي خوشحالېږي هغه به کوو. د قرآن و سنت قوانین به منو، د رب العالمین سره به محبت کوو، طاغوت نه په کامله معنا جدا کېږو، حرامونه په کامله معنا باندې ځان ساتو، ذکر به د رب العالمین کوو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت پسې به روانېږو، او د هغې سره سره به د الله سره محبت کوو، د هغه بندګي به کوو، اخلاص به په ځان کې پیدا کوو، د الله د بندګانو دپاره هغه شی انتخابوه چې کوم ځان دپاره غواړي. څلورم چې ایمان زموږ تربیت کړی دی هغه په دې خبره باندې چې موږ به ایمان لرو بالغیب، په حال د نه لیدلو کې په رب العالمین باندې. الله موږ نه دی لیدلی، ایمان مو پیش ده. جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام مو نه دی لیدلی، ایمان مو پیش ده. د قبر عذاب مو نه دی لیدلی، ایمان مو پیش ده. جنت و جهنم مو نه دی لیدلی، ایمان مو پیش ده. پولیس ورات مو نه دی لیدلی، ایمان مو ورباندې شته.
زمونږ ایمان موږ له تربیت په دې خبره باندې کوي چې ایمان بالغیب به تاسو لرئ او دا غوره ایمان دی. حدیث کې راځي افضل الایمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. په ټولو کې غوره ایمان دا دی چې ته دا خبره معلومه کړې چې په کوم ځای کې زوما الله عز وجل ما ګوري. دا څومره عجیب تربیت دی. په څه کیفیت باندې قرآن زموږ تربیت کوي، موږ له اعمال کوي، عقاید موږ له کوي، نظریات. پنځم تربیت چې د ایمان موږ له کوي هغه د دې خبرې کوي چې تاسو وګوره د مانځه پابندي کوئ. اقامت الصلاه به دې ته ویل کېږي بیزاوي وایي چې په یو ځای کې مونځ راجوله. اقامت الصلاه دې ته ویل کېږي وخت د مانځه پیژندل. اقامت الصلاه دې ته ویل کېږي زیاده مانځه پیژندل. اقامت الصلاه دې ته ویل کېږي خشوع په دې مانځه کې راتلل. اقامت الصلاه دې ته ویل کېږي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اتباع. صلوا كما رأيتموني اصلي. علماء دې هغه باره کې مستقل کتابونه لیکلي دي. دریم تربیت چې ایمان موږ لکه هغه به انفاق فی سبیل الله تاسو کوئ، چې هر شی مالی، ځواني، اولادي، بچي و مما رزقناهم الله یباسط هغه څه چې موږ دوی له ورکړ خرچم کوي. انفاق به قرطبي وایي دې ته ویل کېږي چې هغه د الله لپاره، اسراف د غیر الله لپاره. انفاق په هغه ځای کې لګېږي چې کوم ځای کې قرآن او سنت امر کړی دی. بدعات یې ټول واته، د اول ورځ خیرات ته لاړو، د دویم ورځ خیرات ته لاړو، د دریم ورځ خیرات ته لاړو، جمعګي ته لاړه، چیله ته لاړه، چې دا د مړي څلوېښتمه کال ته لاړو تلین. رزق نه به جمع شغه په هغې کې ذکر کړی شوی دی. د هغې درې وجې عامې مفسرین بیانوي. یو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې کار من المتشابهات، دا متشابهات دي زموږ قرباني ایمانی تفسیر الله له پرېږدو. دویم جار الله زمشتری لیکي ودا اکراما له، او دریم په اعتبار د ملائکو سره. اگر کله ته سوال دی د الله اکرام په توحید کې دی، خو کله د انسان سره د انسان د اصطلاح برابر الله عز وجل خبره کوي. سوره محمد کې ټول شی نه درنه غواړم، که ټول درنه غواړم بیا بخل کوي. او ما کې اشاره و تعمیم لا، ځواني مې درکړې ده، اولاد مې درکړې دی، بچي مې درکړې دي، دا 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 دا. وم تربیت چې ایمان زموږ استاسو کوي هغه تعظیم امر الله عز وجل، د رب العالمین د امر تعظیم وکړو. مونږه اکرم رضی الله به چې کله قرآن ونیو نو به شینې پورې یو ځای کې وبېژړل به هذا کلام ربي، دا زما د رب کلام دی. مونږ وغواړو چې رب العالمین یو امر مونږ له کړی دی، څومره مونږ د هغې تعظیم په زړه کې لرو، وقار لرو، منلي کوو. اتم تربیت چې د ایمان زموږ استاسو کړی دی هغه په دې ترتیب باندې چې موږ به د الله په دې بندګانو باندې شفقت کوو. حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم رحمه الله او خطیب شربینی په سراج المنیر کې دا خبره ذکر کړې ده، که د انسان سره به طور مثال په کور کې چرګې خوشې خرې وي او ښه سلوک د هغې سره ونې کې وي لم یکن من الساجدین من المحسنین، وایي دا سړی ګوره هم د نیکانو نه لري. د الله په بندګانو باندې شفقت، په مور پلار باندې شفقت چې صحیح عقیده ور نصیب کې خدمت وکړي، په زنانه په اولادونو باندې شفقت، د صحیح عقیدې تربیت ورته ورکړه. دا خبره زموږ نه ایمان غواړي، دا ایمان موږ دا تربیت کړی دی. بل مطالعه، بل فرمایش او بل دقه شان تربیت چې د ایمان زموږ استاسو کړی دی هغه په دې ترتیب باندې چې موږ به ایمان لرو په دې مخکې کتابونو باندې. الکتب المنزله، کاغه تورات دی، کاغه انجیل دی، کاغه زبور دی، کاغه صحائف دی. امام بیزاوی رحمت الله علیه کې په دې ترتیب باندې چې موږ په هغو باندې ایمان لرو اجمالا، تفصیلا چې موږ مکلف یو هغه پر خپل کتاب او سنت باندې مکلف یو. قرآن او حدیث هره مسله په دې کې ذکر ده. ایمان زموږ تربیت په یو بله طریقه باندې کړی هغه دا چې موږ به ایمان لرو په آخرت باندې چې ورځ به د الله مخې له موږ ودرېږو. زموږ سره به حساب کتاب کې بغیر ترجمان نه، حدیث کې راځي لکه چلی بچی د انسان به ولاړ ټینګېږي بنا ملائک به ودرېږي. لما فعلت و کیف فعلت، څنګه دې کار کړی دی، ولې دې کړی دی. قیامت حق دی دا راځي چې اول موږ پیدا کړي رب العالمین نو دوباره پیدا شو هغه اسانه دی. د عرش جوړه ده، د دنیا جوړه چې د آخرت دی. عادل رب العالمین تقاضا دا کوي چې جهنمین جهنم ته لاړ شي، جنتین جنت ته. دا کله راځي چې کله قیامت راشي. رحمت الله پر اخره په دې دنیا کې د هغې کنټرول مشکل هغه ځای ورته جوړېږي. دا پخواني قومونه چې الله عز وجل برباد کړه خو په طاقت یې برباد کړه، دغه زورور په دې طاقت لري چې قیامت راولي. کله وی ګوره باران وکم شینکیره وټوکوم،
نو چې د وچې دانې نشنه شینکې راټوکوي نو چې په دې قادر دی، خو زما په دې بدن هم قادر دی چې دا وچې هډوکي الله برابر کړي. عجب نفس پاتې دی پیوند شي دا نور دپاره. دلیل شو په دې خبره باندې چې ګوره قیامت راتلونکی دی، هغې دپاره موږ تاسو تیاری کوو. اور حق دی، جنت حق دی، پولیس ورات حق دی، تله میزان اعمال، دا ټول مسائل چې د هغې باره کې به دا عقیده ساتو موږ چې دا حق دی او دا ضرور دی. یو بل تربیت چې ایمان زموږ استاسو کړی دی هغه انذار څه ته ویلی کېږي؟ امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې الاعلام مع التخویف، خلکو له اطلاع ورکول سره د یری د عمل وکړه که عمل دی ونه کړې دقه ګوره سزا ده. او دې سره ایمان چې زموږ تربیت کړی دی هغه په دې ترتیب باندې د منافقانو د صفاتو نه په کامله معنا باندې جدایي د هغوی سره به ځان نه شریکوو. دې وجې نه حدیث کې راځي ابو داود کې چې من تشبه بقوم فهو منهما، یو کس چې کله راوچت شي او هغه یو قوم سره ځان مشابه کړي بس سب هغوی په سب کې بدایي، قیامت کې به د اهل النفاق په سب کې وي. څومره خطرناک د هغوی د خویونو نه ځان ساته. قرآن کې تاسو وګورئ ډېر صفات د منافقانو ذکر کوي. یو خو د هغوی د تربیت په خاطر، د هغوی د اصلاح په خاطر، پیژندل د هغوی ګران دی، ضرر ډېر زیات دی، د مؤمن د زړه زر تکلیف ورسولی دی. ایمان زموږ تربیت په دې طریقه باندې کوي چې تاسو به امر بالمعروف کوئ او نهی عن المنکر. امر بالمعروف څه معنی؟ توحید و سنت ته بخله دعوتوي، د کفر او شرک نه به منع کوئ. توحید له دعوت کوي، د شرک نه منع کوي. سنت ته دعوت کوي، د بدعت نه منع کوي. توبې ته دعوت کوي، د عذابونو نه به منع شي. ښه اخلاق له دعوت ورکوي، بد اخلاقۍ نه پرېږدئ. عفو له دعوت کوي، انتقام پرېږدئ تر څو پورې الله تاسو له عزت درکړي اگر که انتقام اخیستی شي. یو بل تربیت چې قرآن زموږ کړی، ایمان زموږ کړی دی هغه په دې ترتیب باندې چې الله عز وجل د مؤمنانو دفاع کوي. الا انهم خبردار یقینا دا منافقان چې دي هم السفهاء او هم دوی قمقلان دي. موږ له داسې تربیت وکړي د قرآن او د ایمان چې کله یو سړی په مسلمانانو باندې تعرض کوي، تیریا ور باندې کوي، دا خفه کېږي نه، بلکې رب العالمین د انسان دفاع بخامخا کوي. او دا د ایمان په پیدو کې پیدا مخکې موږ ویلې وه. دقه شان ایمان زموږ تربیت په دې طریقه باندې کوي چې تاسو به د خپل ایمان نوی کوئ، دا زړیږي په ذکر د رب العالمین دا نوی کېږي. الله عز وجل مثال ذکر کړی دی د دې غیر مسلمو مثال، د دې منافقانو مثال د شي دی لکه هغه اور چې یو سړی بلکې یو وخت پورې رڼا چې ختمه شي بیا تیاري. دوی خلکو هم دقه ډیوه بله کړې د لا اله الا الله د مسلمانانو په ټولنه کې اوسېږي، دوی په جامعه کې اوسېږي، دوی سره خرید و فروخت کوي، د ودونو پروګرام کې کله الله نفاق کاره کوي او کله مړ چې قبر کې به په تیارو کې دا پروت دی. او آیت کې دوه قوله دي چې یا مثال د منافق دی او یا مثال د کافر دی. ایمان زموږ تربیت په دې طریقه باندې کړی دی چې موږ به بندګي د رب العالمین کوو یکتا ایک کې یوازې د الله عز وجل، هېڅوک به سره شریک نه ګڼو په هېڅ څه کې. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای انسانانو بندګي وکړئ د خپل رب. هلته رئیس المفسرین، حبر الامه، البحر، ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنه چې اعبدوا من وحدوا. د مکې مشرکین هم دقه شان د غیر الله د الله بندګي کوله، خو غیر الله پکې داخل کړي وو. الله رب العزت ویل چې تاسو بندګي کوئ په دې طریقه باندې چې څومره اقسام د بندګۍ دي فقط او فقط د رب العالمین پورې به دا خاص. هېڅوک په هېڅ یو شي کې به سره شریک نه وي. ایمان زموږ تربیت په دې طریقه باندې کوي چې تاسو وګوره عبرت اخلئ بالآیات الافاقیه. د اسمانونو کې خلک وګورئ، اسمان پیدا کې، ستوري پیدا کړه، نور پیدا کې، سپوږمۍ پیدا کړه، اوچتواله پیدا کې، غرونه پیدا کړه، ځمکې پیدا کړي، تیری پیدا شوې، رڼا پیدا شوه، یخني پیدا شوه، ګرمي پیدا شوه. متعدد حالات دي. په دې کې سوچ وکړه چې دې سوچ نتیجه به دا راوځي چې لا اله الا الله، نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. هغه څوک چې رکوع ورته کېدی شي، سجده ورته کېدی شي، رابطه چې ورته ویل کېږي فقط رب العالمین. دې له ویل کېږي د ایمان تربیت زموږ استاسو. بل تربیت په دې طریقه باندې زموږ کوي چې ګوره شرک به نه کوئ، یعنی د رب العالمین صفت خاصه به نه راخلي چې د بندګانو له یو بنده له ورکوي، د زړه تعلق به د رب العالمین نه کټ کوئ چې بل چا له ورکوئ. هېڅوک به په هېڅ یو شي کې د رب العالمین سره شریک نه ګڼئ. فلا تجعلوا لله اندادا، انداد جمع د ند ده. نصفي معنا کړی مخالف المساوي. مشرکین د اعتراض کې چې موږ د خپل معبودان د هغه سره مساوي نه دي ګڼلي. خطیب شربیني جواب کړی دی چې اندادن معنا شرکا، خټیک د یو شریک منه سره ډېر به نیولی شي.
یو مبالغه فی النفی ده، بل نفی فی المبالغه. دلته مبالغه فی النفی ده، نفی فی المبالغه نه ده. او عقب خطیب هغه په فتح القدیر کې امام شوکانی رحمه الله او په الجواب الکافی کې شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله ټول ذکر کړی دی. کله غواړي او تو غواړي په الله مې سپارلې، په تا مې سپارلې. که ډریور چالاک نه وي ګاډه به داسې شوی وي، خو چالاک او داسې وشو، کدا کدا کدا. یو بل تربیت چې د ایمان موږ تاسو لکه هغه په دې طریقه باندې چې د جهنم د اور نه موږ ځان ساتو. او ور تاسو له معلوم دی حدیث کې راځي زر کاله بل شو یو کیفیت، زر کاله بل شو بل کیفیت، زر کاله بل شو تک تور دی وسم. بل حدیث کې راځي چې دنیا کې چا څومره ښه ژوند تیر کړی چې اور له ورو ورځي، الله عز وجل به ورته وي دنیا ورم چېرته سمجیم لیدلې دی نه. او که په دنیا کې انسان څومره تکالیف تیر کړي چې جنت له ورشي، بیا به ورته وي سب تکالیف هم کتل دی بشي نه. بیا به دې ور ولا لوچیا اهل النار، که چېرته به د دنیا کې د ارڅ رسول زر شي ایماله به راکې په فدیو جرمانه د دې ور کې وي او به مونږ نه منو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د اسمان د سر نه اوس په را خوشي مازیګر راشيږي، کلونه کلونه مزل کوه اعلان دې براشيږي نه. کالحون داخله به شکلې صاحب د مشکات حدیث راوړی چې لاندې شونډه به د نامه پورې بره شونډه به د سر پورې ختلی، یو یو غاک به د وحد د غر په اندازه منی. حسن بصری فرمایي چې اویس در کرت به د انسانانو سر منسوځي کی جواب به د یو پرسخ یونیم پرسخ په اندازه باندې باري اې د خلکو خوراک بني مگر غسلین ویني زوی د جهنميانو څخه بدنونه ک یو بوکا چرته دنیا لراله دا ټول شنه به خوند کیږي او لړمان پکې دومره دی لکه د دې دنیا وخان او قچر اې دی ورنه ساتي. ایمان زمونږ تربیت په دې طریقه باندې کې چې ګوره تصدیق او عمل به دواړه راچمه کوي. یو شی درنه نه غواړم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. د اهل سنت والجماعت د عقیده او خاص کر د امام بخاری رحمه الله چې عمل پر ایمان کې داخل لنو بیا خو معطوف جدا وي د معطوف علیه نه. الته مفسرین ذکر کوي چې عطف د اهتمام د وجه نشوي دی. عمل صالح هغه عمل ته ویل کېږي چې هغه شریعت جایز کړی وي. عمل صالح هغه عمل ویل کېږي وافق الكتاب والسنه. خو دیر لسکاره کول پکار دی چې رب العالمین موږ له توفیق دې اعمال راکړي. اول به رب العالمین باندې د ټولو نمخ کې سخا پسان کې پیدا کو، دویم تقوا پیدا کا، دریم د الله او د رسول په خبره یقین لره، څلورم دعاګانې غواړه، پنځم د حرام نه ځان ساته، شپږم واړه امیدونه ساته، اوم قول شدید وایا، اتم بیکاره شیونو کې ځان مبندوه، نهم د عمل نه وروسته ژاړه، لسم هغه اسباب استعمالو چې عمل پې قبلیږي، یولسم مجاهده کوه، دولسم د خوب دعا او دیارلسم د قرآن او سنت په درسونو کې کېناستل. الغرض ایمان موږ له دا تربیت راکوي چې عمل ګوره په ایمان کې داخل دی او دې له متوجه اوسېږئ. یو بل تربیت چې موږ ستاسو کوي د ایمان هغه په دې ترتیب باندې چې موږ به یقین لرو په جنتونو باندې. ان لهم جنات، د خلکو لپاره جنتونه دي. جمعون کې معنا د پټوال یا خدای رب العالمین په انعاماتو پټ دي یا د قشان بدیونو پټ دي چې وی څنګه دی وی ونی د څنګه لانه سل کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان مزلو کې دا بر اعلان دي کې ابن قیم رحمه الله په حد الارواح کې لیکلی. نو سوال کته وایي چې دیږي کې جنت کې ونشتان او حدیث کې راځي او قیعان دي نفس تخم موجود دي په ذکر باندې دار او شتیږي او دې سره ایمان زموږ تربیت دام کوي. حاصل به دغه دی چې رب العالمین دا کتابونو کې کوم مثالونه راوړي دي کوم بیانونه کړي دا ټول ګوره حق دي. فيعلمون انه الحق دا کوم مثال ذکر کړي ابن قیم په کتاب لیکل کتاب الامثال مشابه پکې دا مشابه به پکې دا ډېری فائدې دي. تشبیه د مفرد سره د مرکب سره د قشان د ایمان زموږ تربیت په دې طریقه باندې کې چې هدایت او گمراهي دواړه د رب العالمین په لاس کې را چاله هدایت کې چاله گمراهي. او دغه سره بل تربیت اخره دا دی چې د کفر نه په کامله معنا تاسو ځان ساتي. الغرض ایمان زموږ په څو شنو تربیت کې اول د کفر نه په کامله معنا جدایي کوي، دویم دا به معنی چې هدایت او گمراهي د الله په لاس کې ده، دریم چې رب العالمین څومره مثالونه ذکر کړي دا ټول مطابق د ممثل سره، څلورم د قشان جنت حق دی، پنځم عمل ګور داخل په ایمان کې، شپږم د ور نظام بچ کړي، وم شرک تاسو پرې دی، اتم په دې اطراف کې تاسو سوچ وکړئ چې نتیجه د توحید روزي، نهم تقوا له بزان رسوي، لسم د رب العالمین یوازې بندگی وکوي، لسم دا تربیت کوي چې الله ګور د مؤمنانو دفاع کوي، دولسم امر بالمعروف او نهي عن المنکر، دیارلسم د منافقانو د خویون نزان ساتي، او څوارلسم د انذار تذکره رب العالمین موږ لکه په دې ترتیب باندې چې یره، پنځلسم یقین په آخرت باندې لرل، شپاړسم د قشان کتابونه په دې مخ کې ایمان پر مخ کې کتابونه لرل،
ولسم د الله په بندگانو باندې شفقت، اتلسم د الله د اوامر تعظیم، نلسم انفاق فی سبیل الله، او شلم اقامت الصلاة، یوشتم ایمان بلرو پر رب العالمین باندې بالغیب، دویشتم تقوا له بزان رسو، دریشتم ایمان بلرو په دې کتاب باندې بغیر د شک نه، څلورشتم تعظیم به رب العالمین کو، او پنځشتم په دې مخکینو ټول کتابونو به ایمان لرو چې الله د هدایت لپاره را لېږلي دي. الله رب العزت د ایمان دقه تربیتونه موږ تاسو له نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.